د یوې خور سوال کړی دی چې زما مور یو کال مخکې مړه شوې ده او د هغې یو څادر و چې هغې به د څادر د جانماز په ځای استعمالو په هغې به یې لمونځ کوو هغه څادر زما په نصیب کې را رسېدلی نو زه یې په لمونځونو کې استعمالوم او اجر مې دی چې الله زما دی مور لم زما د دې مانځه په شان اجر ورکړي نو دا طریقه صحیح ده وکړئ تاسو وایئ زه به د دې څه مسله بیان کړم چې تاسو ته خوب کې چېرته به سوچ خوب کې به مې وینئ دا خو یو مسله د دې راځو او دا ښکلی کوشش دی چې د مانځه دا مسله جدا ده چې مړي ته د مانځه ثواب دا نه رسي دا مسله موږ څو ځایونو کې بیان کړې ده او باقي څادر د څادر ثواب ورته رسي د څادر ثواب ورته رسي بارک الله فیک دې مسلې ته خیال دی اوس دې خور ته موږ دا وایو مور چې ستا مړه شو الله دې وبخي د هغې دا څادر او د دغې نه مخکې بله مسله ده ځکه ما تاسو ته وایي چې دا مسلې چې تاسو څنګه بیان کړم نو ذهن ورته کولا وکړئ اولنۍ مسله ده ځکه دا دین بیانول اسان کار نه دی او دا مولیان نه دي دا نن سبا چې راوتي دي دا مارکېټ ته نه وي چې راوتي دي کېږي نه کېږي خبره څه شوه یو مولي صاحب مې کتو لایو پروګرام یې لګولی دی او دا کېږي کتابونو دا خبره راغستې بس نه کېږي دا وایي زمونږ مذهب کې نشته خبره ده چې اسانه اوس دا سوال چې ته چا نه وکړي هم لنډ جواب کېږي او نه کېږي ثواب رسي که نه رسي نه دا مسله به کولا وکړي لکه څنګه چې ته ګاډی مکینک له بوځي او هغې څه کړي پورزه پورزه یې کړي نو دا مسله پورزه پورزه کوو اول دې مسلې ته راځو دی خور ته دا وایي چې ستا مور مړه ده الله دې وبخي دا څادر میراث دی نو دا خو یوازې ستا نه دی اول بنیادي مسله دې ځینې شروع څادر میراث کې پاتې شوی دی دا یوازې ستا خو نه دی دا خو چې پاتې څومره دي هغوی د هغوی میراث هغوی ته پاتې شوی تقسیمیږي به او ځکه ګوره اکثر زموږ په دې علاقو کې چې کله مړی وشي که نه نو لکه اوس یو سړی مړ شو سپین ږیری مړ شو مړ شو بس هغه یو ورو ورو وي کپړې زما شو ابل وي همسایه زما شو ابل وي جانماز زما شو ابل څنګه ته هر څه دي چې تقسیم کړو که چېرته دا وارثان راځي په دې چې او پلانیه دا ستا شو بیا نو دې خور ته موږ دا وایو که چېرته هغوی راځي باقي وارثان چې دا څادر د مور ده دا ستا شو او د دې خور په نصیب شو نو صحیح ده نو اوس دویمه مسله هغه دا ده چې دا څادر چې کله تا ته میلاو شو او وارثان پرې راځي یا بل وارث نه و تا ته میلاو شو نو دا خو ستا ملکیت شو نو مور ته ثواب څنګه رسوي خیال هم دی دې خبرې ته لکه اوس یو سړی دی پلار یې مړ شو نو اکثر دا خلک وایي هغه یو زوی ته ولا مور وایي دا جامې ته واله منځونه وبهګې کې اجر به هغه ته ملېږي دا عامه خبره ده خو دې ته ذهن نه تللی دا خو میراث دا خو چې ته واخېستې دا د ده شوې دا خو د پلار جامې بیا نه دي د پلار دي که د ده دي ته خو ده شو نو دا یو اهمه نقطه ده نو دې خور ته موږ دا ووایو که چېرته ستا په میراث کې دا څادر ورسېدو نو دا څه شو دا خو ستا شو د مور له خبره ختمه شو
نو بیا څنګه دا سوال کوي چې هغې ته به اجر میلاویږي او که نه دویم درېیمه که دا صادر د دې په حصه کې ورسېدو او د دې ملکیت شو او دا زنانه راولګېده او دا صادرې به طور د جانماز وقف کو چې په دې باندې به منځونه کېږي د مور د طرف نه وقف کو څه خیال دی بیا صحیح دی ولې صحیح دی خپل ملکیت یې راواغستو د مور د طرف نه وقف کو اوس صحیح ده خو دې ځکه هم دا جزم موږ نشو کولی یقیني خبره ګوره دا نه کوو چې د دې منځونو د اجر په شان اجر ورته میلاوي خو دومره وایو چې په دې چې مونځ کېږي نو هغې ته اجر میلاوي خیال هم دې مسلې ته نو د څو مسلې شوې درې کې څلور پنځمه بله واره هغه دا چې دا خور وایي چې زه پرې مونځ کومه او ویم چې هغې ته د اجر د مانځه میلاویږي نو دا مسله م یاده کوي راجح قول دا دی چې مړي ته د مانځه ثواب بخل دا نه وي ثابت مړي ته د مانځه ثواب بخل دا نه دي ثابت په صحیح حدیثونو کې شپږمه مسله کومو علماو چې د مانځه ثواب بخل روا کړي چې ته د مانځه ثواب یو مړي ته بخلی شي نو هغوی نفلي مونځ یادوي فرضي نه دا هم یاده که ګورې لکه اوس موږ دلته کوم مونځ وکړو ماسخوتن مونځ وکړو او ته وایې چې د ماسخوتن مونځ ثواب زه خپل پلار ته پلار ته یې بخم څه م خیال دی نه رسي د ټولو د اقوالو مطابق کوم علما چې د ثواب د منځه د ثواب د هبه کولو قایل دي هغوی هم دا نه مني ولې نه مني تاسو کوم ځای ته لاړئ زه څه وایم دا فرض مونځ تاسو نور جوابونه شروع او ما مسله هم دا بیانه کړه چې کوم علما چې دا وایي چې ثواب هبه کولی شي د منځه د هغوی هم دا وایي چې نفلي مونځ فرضي نه نفلي ورسېدي په دې مسله باندې دې ته وایي مسله پوره کولا وهل که چېرته موږ داسې وایو چې کېږي نه کېږي نو تاسو هم په مجمله کې پاتې شوي اوس په دې مسله ورسېدي که نه هلته زموږ په علاقو کې اکثر د مړي د جامې راولي په دې به هغه ته ثواب رسي یو خو دا د میراث مسله ده او چې بیا چاته ورسېده په میراث کې نو دا خو دغه شو دا بیا دغه شو نو او دا کېدی شي دا هم دغه مسله وه لکه امیر صاحب وایي چې یو سړي ته کپړې میلاو شي خپل پلار په میراث کې او دی بیا دا کپړې راولي او غریبانو له ورکړي د پلار د طرف نه چې هغه ته ثواب میلاوي دا خو صحیح شوه لکه دی یو قسم خپلې کپړې راواغستې او د پلار د طرف نه یې ورکړه څنګه چې موږ دې خور ته ووایي چې ته دا صادر راواله او به طور جانماز یې څه کړه وقف یې کړه د خپل مور د طرف نه ورسېدی